زه په الفاظ باندې قطعا دفاع نه کوم، زه په اعمالو کوم. توره تیاره ده، نظام نشته، هیڅ سیکیورټي نشته دی. ووټ ستاسو مرضي له چا ته یې ورکوئ، موږ یې نه. البته دا کام ګریوان ته چا شلولو اخته به یې په مشترکه لاس ورکوئ. توره نشته، ټوپک نشته، جاز نشته، ټانک نشته، زه دې هېڅ شی مو نه راواخیستم. یو سړی چې کل عام بدماشي در کوي نو سړی ته یو سپینه خبره ور وکړي چې ما کوه دا څه شروع کړي دي. خدای خپل عمر مو ټول په ضلالت کې تېر کړو. یعنې ماشومان وو چې مونږ آی ډي پي شولو، د کډوالۍ ژوندون کوه په کوم ځای کې په خپله خاوره. د پښتون په وطن باندې څوک تا د کور نه څه وباسي یا کور درته ړنګوي، یا خو خدای مکه په علاقه کې دومره ناروا مړی وکړي چې هغې حساب نه وي نو ټول خلک ووایي چې دا وباسئ، یا داسې بېعزتي جوړه کړي چې هغې نه خلک ته وباسي. مونږ هېڅ داسې نه وو کړي، په میلیونونو خلک یې د کورونو نه وباسي. پالیسي زمونږ نه وي، پالیسي د بل وي. ډالر ده پکې ګټل، پیسې ده وې، نقصان زمونږ پکې روان و. یو مو چې خپل عمر په ضلالت تېر کړو نو کم سے کم یو احساس هغه انسان د غلطیانو نه یا د مشکلاتو نه زده کړه کوي. دنیا کې په انسان دوه حالات راځي، یا خوشحالي وي یا مشکلات وي. انسان هر وخت دغه اسانه لار د خوشحالي لار خپله چایس کوي، مشکلات چې دی د مجبورۍ نه ور واچوي. موږ هم چې کله ډېر مجبوره شولو بیا مو غږ پورته کړ. موږ چې کله ولیدل چې زموږ ژوند ختم دی، موږ بس د ټارګېټ کیلرانو په انتظار کې ژوند تېروو، د دماکې کوونکو په انتظار کې چېرته به بس وبښئ. د دنیا جهان کې په موږ نه زیات کمزوري سي څوک نه وباسي. یعنې وطن څومره زیات خوږ شی دی، وطن څومره کلکه مینه ده، موږ د خپل وطن خبره نه شوه کړی. په رڼا ورځ باندې خپل قاتل لیدلو دا سترګې هم داسې پټې کړې وې چې بس هېڅ دې نه کړي. اخري حد و هغه دغه موویز کیدای شي ګورې نو یو غټ غونډاګرد وي، هغه یو وخت تېروي، نو دوی هم داسې یو وخت تېرولو. بیا چې کله دا تحریک جوړ شو، په دې تحریک کې د ټول کام د راټولولو په خاطر موږ یو فیصله وکړه چې چونکې په دې وطن کې پارټي شته دی، پارټي کمی نشته دی، خو د یو داسې تحریک کمی ده چې هغه کې ټول موږ راتللی شو. نو لهذا موږ پي ټي ایم جوړ کړو، او اوس مو چې کوم آیین جوړ دی که تاسو دغه په هغه کې واضح لیکلي دي، پي ټي ایم یو غیر پارلماني تحریک دی، د یو عهدهدار به الیکشن ته نه ودرېږي، او د ده دپاره په پښتون وطن کې چې څومره هم ګوندونه دي یا د هغو غړي دي هغه برابر حیثیت د یو عزتمند شهري په طور باندې لري. د پي ټي ایم د آیین برخه دا د دغې دپاره چې موږ ټول راټول شو، رایوځی شو. خو زموږ مقابله د چا سره وه؟ د ډېرو کلکو خلکو سره، کمانډران او په برخه جرنیلان که نه. خو د دومره زورورو مقابله ما یوازې نه شوه کولی. موږ په کام غږ وکړو چې راسره شئ دغه ټول کام وطن چې څوک بربادوي، چې موږ د هغې پر خلاف کم نور څه نه شو کولی. توره نشته، ټوپک نشته، جاز نشته، ټانک نشته، زه دې هېڅ شی مو نه راواخیستم. یو سړی چې کل عام بدماشي در کوي نو سړی ته یو سپینه خبره ور وکړي چې ما کوه دا څه شروع کړي دي. دلته خو دې ټولو باندې سترګې پټې وي. دا مو یو اتحاد. بیا په دې باندې د زورور سره میډیا هم به، د زورور سره اصلاح هم به، د زورور سره تاڼه هم به، د زورور سره پټې ادارې هم به، د زورور سره ښکاره ادارې هم به. د دومره یې راخوره کړې وه چې د ده په بخښنه سره یو ملګري ته به یې کال وکړ، خالد نمبر بیا نه راتلل، په یو کال باندې به دا هېرولو. او اوس هغه وختونه راغلي دي چې د تېرو ورځو کې زمونږ ملګرو ته چا څه کارونه کړي وو، دا نمبر واضح و. زمونږ په قسم سره دغه هلک هم لږ په عمر کې مشر دی، هغه ورې د نمبر یې راکړ، هغه نمبر راواخست، کال یې ورته وکړ، دومره کیسې ورته وکړې چې معافي یې پرې وغوښتله. نو دې کار او دې شیانو کیسې لاړلې. بیا پروپیګنډا وایي
رهبري کړی دوی سور وو د دوی سره میډیا وه دوی سره هر څه د وطن هر هغه خلک چې لږ یې څه لرل هغه د دوی په ملګرتیا کې ناست وو موږ هغو ته جواب نه وویل تاسو به تر اوسه پورې لرې ما پروپیګنډا ته چېرې جواب نه درکوي ولې زه په الفاظ باندې قطع یم دفاع نه کوم زه په اعمالو کوم زه په خپل عمل ثابتولی شم خو په الفاظو یې نن ثابتوم په عمل باندې مو کار ولی نو موږ په انتظار کړو چې خیر دی تا هم نه پوهېږي 15 کاله 6 کاله 10 کاله پس به دوی ته خپل نتایج راشي دا کام په د سختۍ سره مخامخ کېږي په هر امتحان کې به دی موږ ویني چې د ده سره به څنګ څوک ولاړ دي نو دغه د وطن شوچه مینه چې موږ یو نسل خو تباه شو چې راتلونکي نسلونه تباه نه شي راتلونکي نسلونه دا اوس دلته تقریبا د اکثر بچیان شته د چا چې نه وي هم هغه تقریبا یا نن سبا یا کال 2 کاله پورې واده نه وي د هغو بچیانو مستقبل څه دی چا ته پته شته موږ ته نه پته لګېږي چې هغه به خدای مکله د خودکشو کیمپونو په مخ کې ګرځي هغه به د آیس د اډو مخ کې ګرځي توره تیاره ده نظام نشته هیڅ سیکیورټي نشته دی او د یو شي سیکیورټي پرېږده د ځان نه دی عزت شته نه د خپل اخلاقیاتو شته دی چې دی به یې برقرار وساتي نه به یې وساتي د معاشي د کور نه چې یو بچی وځي د پلار یې اول یاره دا وي چې خدای پاکه ژوندی به راشي که نه دومه خدای پاکه بهر ته څوک په داسې ډرګس باندې نه کېدل چې تباه نه شي په لاره کې هغه نه وشي مونږ یې په ځان هم ډارېږو د جان مونږ یې په مال هم یارېږو چې څوک په لاره موبایل نه مونږ یې خدای مکه په عزت هم یارېږو مونږ یې په اخلاقیاتو هم یارېږو نو د دومره نظام د دومره ټیکسونه د څه شي دپاره دا جدید دنیا ده ریاست په جدید دنیا کې خپل شهریانو ته یو ښه ژوند ورکوي ریاست معنا دا نه چې د عوام ستا غلام دي ریاست معنا دا چې ته د دوی نوکر یې مونږ په 21مه صدۍ کې پښتون کام د تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ یو دنیا په نورو کیسو کې دی دنیا ټاپک بدل دی ته چې کومې خبرې مونږ څه ورته کړو چې بدامني د اثار یې پرې کړو خودکش ته اثار ګیر کړي دنیا ته هلته د 1600 د 1500 د 15مې او 14مې صدۍ یا د 14مې صدۍ کیسې ښکاري دوی چې چېرې په سټوریز کې په سټوري کې لیدلي وي چې دا داسې کیسې وي د هغې ټاپک دی فیشن نن سبا څه هغه دی ګیمونه به څه شی وي ټیکنالوجي نوي څه راغلل که نه هغو ټاپک بدل دي زمونږ د یونیورسټۍ کې سټوډنټان وي زمونږ چې کوم ورونه خوندي دي نو هغه نه چې تپوس کوي چې د نورو کامونه د پنجاب د خلکو سره ستاسو سره بیس کېږي هغه ووایي چې داسې کامن ټاپک نه جوړېږي ولې هغه ټاپک بدل دی بیخي او موږ بدل دی موږ څه وایو او په چارباغ کې په سکول ویم باندې دماکه وشوله زموږ ټاپک دی وي هغه وایي پرون میچ چا وګټلو که نه هغه دا دمته کېږي نو دغه دا هم چې دا نسلونه د اوس څوک د دوی د مستقبل کیسه وکړي د دوی د مستقبل خبره څوک وکړو دا نن مونږ هغه پلار اوسو یې ویشتلي وو په دې بایپاس باندې مینګوره کې مونږ کور ته ورغلي وو بیا دا اوس چې کوم دا سکول وین باندې حمله شوې هغه کورنۍ مونږ د هغو سره یوازې فاتحه نه کوله هغو ته مونږ ښودلي چې دا کیس به مخکې څنګه بوځي دا انصاف به څنګه رسل چې مونږ دوی ته دغه لارښودنه نه وکړو څوک به وي نو دغه ستاسو نه بغیر نه کېږي د دغې وطن هر وګړی که راپورته شي عجبه خبره دا ده وژلي یې مونږ یو په کار خو دا وه چې دی رانه یارېدلی وراره مونږ یې وژلي یو قتل یې کړی دی د یو نه د زرګونو پښتنو په کار ده چې قاتل ویارېږي یاره ما سیاسی کړی دی ظلم یې کړی دی نور به لږ خیال کوو هغه الټا نور کام یارېږي او نو دغه دا هم چې په دې دور کې د سوات چې کوم پاڅونونه لګیا دي دا د سوات د تحفظ ضمانت پاڅونونه دي په دې کې شرکت تاسو په ځانونو فرض وشمارئ زه په یقین سره وایم چې که چیرې دا پاڅونونه نه وای نن به د سوات دا حالت یې نه وای یو بل حالت او د سوات خلکو د وجې عین نورو علاقو کې هم پاڅونونه جوړېږي کام تیارېږي هغه والا څه شی ده چې هم فکرو هم سنګرو سره یو شی وخت نن دی
د خطر وروستنی زنګ دی که نه داسې اخري خبرې دي او که په دومره شعور نه پس هم موږ د خپل کام خاوره نه وګټل بیا به زه خو وایم چې ډېر مخلوري و راتلونکي کې مننه کوو زما نه خبرې اوږدېږي خو بیا هم زه دا وایم په دې خاوره باندې نفرتونه ډېر زیات دي د خپلو خلکو په منځ کې مینه ډېره کمه ده خو دښمن ته بیا مینه زیاته ده او نفرت ځینې کم دی مونږ خطا شوي یو په دې کیسه کې ماوزتن چین جوړ کړ خو دا اول د لیک دا کړی دی چې کوم قانونه دوه شیان پېژني هغه کله نه خطا کېږي منزل ته رسي او کوم قانونه چې په دې دوه شیانو کې خطا شي هغه به کله هم منزل ته ونه رسوي هغه دوه شیان څه دي هغه وایي کوم کام چې خپل دوست پېژني او کوم کام چې خپل دښمن پېژني دا نه خطا کېږي خو کوم کام چې خپل دوست او دښمن نه پېژني بنګال ښه دی او بد دی یا حیثیتونه یې اوس کمزوري به وي هر څه به وي خو یو کیسه کې دوی نه شول خطا خپله رهبري یې وپېژندله خپل تنظیم او خپله رهبري یې پېژندله افریقا ځان یې آزاد کړ حقیقت دی چې خپله رهبري یې پېژندلې وه باید مونږ هر سړی په هر تنظیم کې چې اوسئ اجازه دی هر وخت ووټ ستاسو مرضي د چا ته یې ورکوئ موږ یې نه خو البته دا کام ګروان ته چا شلولو اخته به یې په مشترکه لاس ورکوئ دا به زموږ اوس تاسو وعده وي ساده خبرې دي فلسفي نه ده نور څه داسې کلک شی نه دی هغه خبرې دي چې د دغې خاورې شوچه خلک په اسانه پرې پوهېدلی شي مننه کوو د مېلمه پالنه